د کابل ښار د ښاري نظم پراختیا او له ترافیکي ګڼې ګوڼې څخه مخنیوی. د CGTN پښتو د ټولنې د هندارې د پروګرام درنو لیدونکو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت څه موده وړاندې له کابل ښار څخه د ولایتونو د موټرونو د اډو د انتقال پروسه پیل کړه. دغه د غزني ولایت، کندهار ولایت او دغه راز د وردګو ولایت موټرونو هډه ده چې د کمپنۍ له سیمې څخه د قلعه حیدرخان سیمې ته را انتقال شوې ده. ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویل چې دغه پروسې څخه هدف په کابل ښار کې منظموالی او دغه راز له ترافیکي ګڼې ګوڼې څخه مخنیوی دی. دا چې دغه پروسه تر اوس مهاله پورې څومره بریالۍ ده، خلک یې په اړه څه وایي، موټر چلوونکي څه وایي او دغه راز خپله ترانسپورت وزارت څه نظر لري، په دې راپور کې به دغه پوښتنې درته ځواب شي. هیله ده چې د پروګرام تر پای شیبو مملتیا وکړئ. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د ښاري نظم د ښه والي په موخه یې د یو شمېر ولایتونو د لویو او وړو موټرو اډې د ښار له منځ څخه څنډو ته انتقال کړي او پلان لري چې دغه بهیر لا ګړندی کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوا نه مختلفې طرحې د ترانسپورتي چارو د تنظیم په پار جوړې شوې چې هغه طرحې د ریاست الوزرا د مقام څخه منظورې شوې. په هغو کې یوه طرحه د کابل ښار د ترانسپورت د تنظیم طرحه وه. د دې دپاره چې د کابل ښار ګڼه ګوڼه ترانسپورتي ګڼه ګوڼې را کمه شي، تنظیم راشي، هغه موټر چې د کابل څخه ولایاتو ته تګ او راتګ او مسافر انتقالول، هغه په طرحه کې داسې ترتیب شوي وو چې باید دوی د کابل ښار څنډو ته انتقال شي. موټر چلوونکي که څه هم د ترانسپورت وزارت له دې پریکړې څخه خوښ دي، خو ځینې یې پر دې بهیر نیوکې کوي او وایي چې باید دغه کار د یو منظم پلان له مخې ترسره شي. د دوی په خبره چې شخصي موټرو ته باید اجازه ورنه کړل شي څو د ښار له منځ څخه سوارلۍ پورته کړي. دا یو مثبت کار دی او ټول خلک په دې خوښ دي. اگر که لرې شوی مګر انشاءالله چې کامیابیږي د اډه او ډیر خلک خوشحاله دي په دې چې د ښار نظم برابر شي. د ښار نظم خو د ټولو په ګټه دی. دلته هم امکانات د اډې انشاءالله ټول برابر دي. بعضې اصول چې فعلا اډه نوې ده او دا به مراعات کیږي. دلته مسؤلینو موږ ته وعدې راکړي. موږ په دغه پروګرام باندې ډېر خوشحاله یو چې دغه اډه د وزارت بیروبار نه را مخته راغله، بیروبار کم شو. هلته صرف دغه یو مشکل لرو په دغه اډو کې چې یو شخصي موټران ډېر دي او بل شهري موټران ډېر دي. کوم قوانین چې دولت موږ باندې ترانسپورت موږ باندې ایښي دي، ټکسي لاینونه او موټر هم رنګ کړل، ټکسي لاینونه جوړ کړي دي، نو صرف هغه وعدې چې د موږ سره شوي تر اوسه پورې نه دي برابر شوی. ځکه دلته ټول پوره شهري موټر چلیږي، شخصي موټر چلیږي. او دوام په برچي کې شخصي موټران اډه ده. داسې نه کیږي چې یو باند وي هوا وي. په یوه ښار کې په یو ولایت کې دوه اډې نه کیږي، باید اډه یوه رسمي اډه وي. دغه اډې چې له بازار سره انتقال شوي دي، الحمدلله ډېر د امنیت په لحاظ هم ارامي راغلې ده او بل د بازار ګڼه ګوڼه هم ډېره ختمه شوې ده او دلته الحمدلله ډېر نظم هر څه ترتیب ورته شته. د مسافرو دپاره ځانګړي سهولتونه شته، د مسجد، د اوبو، دلته هر ترتیب شته. د ډریوران چې دلته نه ډېر رش جوړوي نه ډېر بدال جوړوي، خپل کسان د تنظیم کسان ورته ولاړ دي د امارت له طرفه، هغه ډېر په ډېر ښه ډول باندې خپل تنظیموي. بیا هغه مسافر ډېر ښه په سهولت باندې خپل ځای ته انتقالېږي. کابل ښاریان بیا وایي چې د ولایتي اډو له انتقال سره به ښار منظم او دغه راز ګڼه ګوڼه به کمه شي. دوی زیاتوي چې د ولایتونو ډیری اوسنۍ اډې د سړکونو پر غاړه دي او له کبله یې ګڼه ګوڼه زیاته او ښاریان نشي کولی په ټاکلي وخت خپل مسیر ته ورسیږي. والا دا خو به ډېره سمه خبره سي. د کابل ښار همدغه د لرو ولایتونو اډو ډېر سخت پازاب کړی ده، ډېر مصروف کړی. دا سړکونه ډېر زیات مصروف دي، داسې چې بیګا یو سړی را روان و له کوټې سنګینه یو ساعت کې دلته را ورسېده. دا ټول د دې غټو موټرو اثر او تاثیر ده چې دا ټول له دغه ځای نه هغه دښتو ته سي، هم به دښتې آباده سي، هم به دا ښار آرامه سي.
اگر انتقال نمایندګي جای درستی بره که د ولایتونو د موټرو د غاډې له دې ځای څخه یو بل ځای ته انتقال شي دا به یو ډیر غوره کار وشي او د ګڼې ګوڼې مخنیوی به هم وشي. دوی ته باید منظم ترمینلونه جوړ شي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې هڅه کوي د کابل ښار د ترانسپورت ټول سیستم ستندرد کړي او د موټر چلوونکو د ستونزو د حل ترڅنګ پلان لري مسافرو ته په بیلابیلو برخو کې سهولتونه رامنځته کړي. دغه ابتدایي مشکلات په نظر کې نیول شي په ټولو هډو کې داسې دي خو نور معیاري کوو. ځنه ځمکې چې زموږ خپلې دي اوس د ځینو ځمکو انتقال روان ده چې د بل وزارت یا شخصي د هغه موږ انتقالوو کار پرې روان ده په راتلونکي کې ښه جوړوو خو باید یو ځای څخه پیل کړی وای. نو پیل یې هغه ځینو ځایونو کې ابتدایي خدمات هم دي خو هغه تر نه خدماتو ښه دي. دا چې د ښار په مختلفو کوڅو کې دوی ولاړ وو خو دوی خو هېڅ خدمات نه لرل. اوس یې دوهم پړاو دا ده چې معیاري ترمینل جوړ شي. هغه ابتدایي ترمینل هم جوړ کړی کوم اولیه ضرورتونه چې دغه پوره شوي دي خو دې لپاره چې نور معیاري شي نو قدم باید یو قدم اخیستی وای. ان شاء الله په راتلونکي کې دا جوړیږي. د یادونې وړ ده چې سرپرست حکومت واک ته په رسېدو سره د ښاري نظم د پراختیا او ښه والي لپاره که څه هم اقدامات ترسره کړي خو خلک یې کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د ښار نه منظموالی له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.